خدای خیر خدای خیر دا سړی خو په دا اوس زه خوب وینم او که دا واقعیت چې د امریکا افغانستان ته راغلی ده که زه په امریکا کې یم دا شیرۍ لالا خو امریکا ته تللی او دا ولې هر ځای مو چې وي خدای دې خیر کړي څه خبره ده شیرۍ لالا خدای دې خیر کړي څه خبره تو خو امریکا ته تللی وې څه وخت راغلې امریکا په کار نه راځي پوهېږي د وطن مینې مې ونه کړم مغزو مې په هلته کار پرېښی و استرس ځینې وخت به مې مېرمنې ته ویل چې لالا یو خله نسوار راکړه مغزو مې کار نه کوو چې دا خو مېرمنه ده ما کور ته راغلم وروره دغه دی نو ته څه وخت امریکا څه بیرته راغلې او ته ولې دا هر شی مو چې پښې تا مو چوله دیوال تا مو چوي واښه تا واوره تا مو چوله خدای دې خیر کړي وطن د یو خبره ته وکړم چې وطن پرې نه دی ته ول دا مچ راکړه دا څه وایي دا څه وایي اوس خو تیر نظام نه دی مچ راک نه وچولي نه دی مچ اخلم په تندي او اخ اتانم د وطن ترش بوی راځي ښه شیرۍ لالا اصلي خبره راته وکړه د وطن مینې بیرته راوستلې او که د مېرمن څخه ډېرې بیرېدلې اختارونه دې کول راغلې مېرمن یې راته اختار راکړه راته ویل که راځې راشه که نه راځې بیا به مې ډېر ولټې بیا هماغه چې زه راغلم دروازه مې خلاصه کړه ما ته ویل ای نه ځوانه تښتېدلې بیرته راغلې ما خیر په ځوانانو دا حالات راځي نو زه خپل هېوادوالو ته چې ګوره وطن پرې نه دی شیرۍ لالا نو په دا واوره کې ولې پروت وي هر شی دې موچوله په دا یخ کې په کسته ځان مریضوي د خارج نه مې دا جمپر راوړی ښه دا اختیار ته د بابا ولي زیارت ملنګ دسه جوړ شوی دی او بله خبره راته وکړه دغه ځان اوس ته په کسته مریضوي چې په دې یخ کې پروت یا پښیله وګوره داسې حساب چې ما یو پاکټ د زکام ګولۍ اخیستې ولي په دې یخ کې مې ځکه ملاکونه را ملاکونه وهل مالګو خدای وکړي چې زکام سم چې دغه زکام ګولۍ تاریخ تېر نه سي ښه دونه کنجوسه مې نه د کنجوسۍ خبره نه ده ما چې اقتصاد خراب نه په امریکا کې چې څه شي ډېر یادېدله د رښتیا راته ووایه په امریکا کې ژاړه مه موږ ته زړه نازک امریکا کې د وطن مینه هغه ټیکسي والانو چې غږ به کوو شارنو شارج یعقوب دا به مې یادېدل هغه هوټل شاګردان چې غږ به کوو پلو چلو قابلي قورمه زړه کې به مې د پولخستي جامې هغه بیروبار هغه رش هغه ټمبټېلې به مې یادېدلې هغه سهار وختي د کور سره او مدني و شلغم و غږ به یې کوو چندېواله کنه چک به خوب کې به پروت وي غږ به شو شلغمونی سفید دا په امریکا کې نه وه دا غږونه و دا اوازونه نه چې امریکا نوم ما نغلی ولې شیرۍ اکا ولې داسې زړه چې ډک دی راښکته شوم میدان کې ول مې تیاره پچې کړه چې کومې تیاري راوستی وم بیا مې پوه شي په میدان کې چې دا نرو ښځه مخې ته راتلل ځان مې اماده کوو خو چا نه پرېښودم پچي ته ولې پچي بنده ده نو په امریکا کې تا څه شي خوړله د هلته وغوایي وطني خوراک نسته او ته بېله شوروا او بل شي یو برګر ده پوه شي چې څلور چپسه پکې ایښي ور چا خپل لاس کې نیولی منډې وهي ها یو بای سړي مشي او سړیتوب نشته دغه ځای مینه او د دې ځای مینه څه فرق لري وایي هلته مینې ټولې غېږې دي دلته خو بندیز ده یو دغه دی نو تا ته کومه مینه ډېره خوند راکړي چې په غېږ کې دې پر سړک پر مابینځ کې وینې سره پلوت دې څرخوي او که هغه چې های هو هي نه خو هغه ستړي مشي خالي لري نه های وکړي درنه تېر شي موږ ستړي مشي خو غېږ کې دې ونیسي بیا دې په چکې ښه شیرۍ لالا د امریکا یوه خاطره راته هلته دې په وچه میوه کې څه شي خوړل او په لنده میوه کې دې څه شي خوړل په وچه میوه کې خو مې هندواڼې ډېرې خوړلي او په لمدو میوه کې مې پوه شوي بادام ډېر خوړل زما په فکر سره شیرۍ لالا اوس چې اعصابو مشکلات پیدا کړي دي ډاکټر ته تللی وم هغې راته ویلې چې ذهن دې بدل کړه ذهن دې بدل کړه اوس هم نارامه یم اوس هم نارامه یم دا په د امریکا ته خو خلک د دې دپاره ځي چې په خارج کې اعصاب سم شي پیسه پیدا کړي دماغ یې تازه او ته چې ورې ولاړې وي اعصابو دې کار پرېښوي دا ولې نه خو زه کوشش کوم امریکا ښه ځای نه زه کوشش کوم که اروپا ته مې لین جوړ شي ښه نو هغه نو امریکا او اروپا خو دواړه سره یو ده نو خو بس څنګ پر څنګ دي ښه ما چې ټول په دې چل ول کې وګورم که نه نو ډېره مننه نور هېوادوال ته څه پیغام لرئ چې اوس ځي امریکا د خارج نوم واخلی دی دغه پښې ورې پیدا کېدله دغې پښې ډېرې بې وفا دي دا پښې ګورې څومره وفاداره ده 3 ورځې کېږي چې ما غوندې پوه شي وکې د خو بیا هم همدلته پرته ده ډېره وفاداره ده او دا چې ته راغلې په تا پسې بېرته راغله نه دې ولید اوس مې سړي راته په ونې ناسته یې خو اوس کښته شوې ده مساج کوي دي مکمل چېرې لاړې دی خو دوستانو تاسې وینئ چې شیرۍ لالا
امریکا ته تللی و، اوس دا دی بیرته د وطن مینې راورسوئ. مځکه دی موچي، دیوال دی موچي، په واوره کې دی پروت. هر څوک چې په مخ ورځي د هغه څخه یوه دانه مچ اخلي. پشي د ده سره مینه، هر شي سره دا د مینه کې دا دی. تاسې وینئ دا د وطن واوره، د وطن واوره په غېږه کې نیسي. وګورئ د وطن مینه، وګورئ دوستانو، تاسې وګورئ چې څومره تږي دي د وطن. دا څو عمر نه و، اوس وطن ته راغلی. بیخي هم د خندا ده، د ژړا ده. دا دی شیرې لالا، دا اوس ته د ډېره غمه ژاړې که د خوشحالي؟ په ځان نه پوهېږم. د خوشحالي یې ژاړي. دوستانو احساسات یې راپارېدلي دي، بیرته خپل وطن ته راغلی دی. بس انشاءالله نور به نه ځي د خیره سره خارج ته، او دلې به د خپل وطن سره د خپلې ونې او درختو او بوټو د سړکانو د هر شي سره مینه کوي. دا ده دوستانو، در بیا چې موږ ستاسې حضور ته حاضرېږو، ښه وخت ښې چارې. خدای په امان.